ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تیرہ جمعہ ما د نبی علیہ السلام مبارک د سیرت د تقاضا په بنیاد خبره کړې وه. میاشت د ربیع الاول و، نو ځکه مې دا ضروري خبره وچېړله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت خلق بیانوي، د هغې حالات او واقعات بیانوي، خو ضروري خبره دا ده چې د نبی علیه السلام د سیرت زموږ نه څه تقاضا ده، موږ نه څه غواړي. ما درته ویلي چې د پیغمبر علیه السلام د سیرت د بیان د هغې د حالاتو د واقعاتو د ذکر مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیه السلام په سیرت عمل وکړو، هغه خپل کو، د حضور پاک تابعداري وکړو، د هغې په نقش قدم روان شو. که صرف موږ د نبی علیه السلام قصې ذکر کوو، د هغې واقعات ذکر کوو، د هغې د ژوند حالات ذکر کوو او عمل پې نه کوو، نو د دې ذکر او د دې اورېدو ثواب به وشي بېشکه. د پیغمبر علیه السلام حالات بیانول عبادت دی، د هغې اورېدل عبادت دی، خو مقصد جدا شی دی. مقصد دا چې موږ په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت راولو، هغه موږ په خپل ژوند کې یقیني کو، دا لوی مقصد دی. او ما د قرآن حکیم آیت درته ویلو چې الله فرمایي لقد کان فی رسول الله لکم فی رسول الله اسوة حسنة، چې ما حضور پاک تاسو له بهتره نمونه لېږلې ده، نو هغې نمونې په شان ځان برابر کې. او یو خبره مې تاسو ته د پیغمبر مبارک د سیرت کړې وه په تیره جمعه کې، هغه دا دی چې د نبی علیه السلام د ژوند لویه حصه ټول عمر د هغې په تواضع او په عاجزۍ کې تیر شوی دی. یو ځل د نبی علیه السلام یو غلام وجي حضرت زید او د هغه بچی اسامه. دا اسامه د زید ویو، زید ښکلی و، د اسامه خشتنو، دی د رنګ نه تورو، او ماشوم و نبی علیه السلام مبارک سره په دا خپله پاسه ناستو. نو ماشومان خو دا پوزې بیږي، د دې اسامه پوزه وبیدله، کڼې راووتې، خو د غلام زوی دی او ماشوم دی. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورله اره د اسامه پوزه پاکه کم. حضور پاک ورته وی نه عایشې ته خوښه او زه ول خپله دا پوزه پاک کومه. قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپل هغه مبارک لاس د هغه ماشوم بچي د غلام د زوی د اسامه قڼې پاکې کړې. دې نه زیات عاجزي بله کېدی شي؟ اوس به یو خان د خپل نوکر د زوی قڼې پاکې کړي؟ یو لوی سړی به د خپل نوکر او د خپل غلام د زوی پوزې له ګوتې یوسي؟ د خپل زوی پوزه څوک نه پاکوي، ښځې ته وایي دا پوزه وله پاکه کا. او حضور پاک دا یو مثال مونږ ته ودرو، د عاجزۍ یو مثال. او عایشې بیبي ته وایي احبیه، عایشې دې ماشوم سره مینه کوه، فانی احبه، ځکه زما خوښ دی. دې نه څه معلومه شوه چې مینه عاجزي به کوې؟ دې نه څه معلومه شوه چې د غلام د نوکر د همسایه د دیانیمار څه کوي چې د بچو به یې خیال ساتي؟
دینه څه ماشومه شوه چې ماشومانو سره مینه کول، عاجزي کول، غلامانو سره ژوند تېرول، دا د پیغمبر مبارک زندگی ده. دومره عاجزي په مخ د ځمکه چا کې نه ده پیدا شوې کومه چې په رسول الله مبارک کې وه. څومره لوی شخصیت، خلک دعاګانې د نبي علیه السلام نه غواړي چې ما له دعا وکړه چې خدای په دمار وسخه کړي، ما له دعا وکړه چې زما خدای خیر ښه کړي. خلک نیکانو نه عالمانو نه دا غوي مطالبه کوي. او چې کله حضرت عمر فاروق عمرې لته حضور پاک د لاسه ونیو سره د کلي د بار ووت او بیا ورته څه وایي؟ وی ګورې وروره لا تنسا، مونږ په دعا کې مه هېروه، مونږ په دعا وکړه. حضور پاک د حضرت عمر نه دعا غواړي او د کلي نه ورسره بار وځي. دا د رسول الله مبارک عاجزي. او صحابه وایي چې کله به مونږ ستړي مشي ورسره وکړل او لاس به مو وله وکړل نو په دواړو لاسونو به یې زمونږ لاس نیولی و. زمونږ لاس به د حضور پاک د دواړو لاسونو په میانس کې و، په یو لاس نه په دواړو لاسونو. او چې تر څو به مونږ د پیغمبر مبارک د لاس نو جدا کړي نو زمونږ نه به لاس نه خوا کوو. مونږ به ته لاس راخ کړي چې حضور پاک به ستړي شي نو مونږ به لاس راخ کړو، هغې بار الله لاس زمونږ نه راخ کوو. تر څو چې به ته مونږ لاس نو راخ کړي نو زمونږ نه پیغمبر علیه السلام لاس نه دی راخ کړي. داسې عجیبه زندگی. په سفر که به کله ته د ملګرو نه مخکې به نه ته وروستو به ملګرو پسې روان او په لاره چرته د سپینګیري نه دی مخکې شوی. سپینو ډکو دومره لحاظ کړی دی او د کونډو خدمت یې کړی دی، یتیمانانو خدمت یې کړی دی، د میلمه خدمت یې کړی دی. میلمه ته دقه نبي علیه السلام ډوډۍ ښودې ده، میلمه ته دقسې کاسې ښودې ده، میلمه ته دقسې درستخان خور کړی دی. څومره لویه خبره، څومره لوی شخصیت، څومره لویه خبره. او دا زمونږ کابرو دا نقشه خپله کړې ده. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کوم د دارالعلوم دیوبند بانی دی، لوی شخصیت د زمانې او خدای دومره لوی مقام ورکړی دی چې تاسو ته نشم ویلی. مولانا قاسم نانوتوي هندوستان کې یو کلی کې یو علاقه کې به په کال کې یو علمی میدان لګېده، هغې کې به هندوان راتلل، هغې به خپل تقریرونه کول او کوشش به یې ده چې دا خلک هندوان کو. هغې کې به سیک هم پاسېده او سیک به هم پکې خپل تقریر کو، د هغه مقصد به ده چې دا خلک سیکان کړ. هغې کې به یهودي پاسېده، هغه پکې خپل تقریر کو، مقصد به یې ده چې دا خلک زه یهودیان کړم. عیسائی به پکې پاسېده او هغه به دا مقصد و چې زه دا خلک څومره چې دي دا زه ټول عیسایان کم. مسلمان به پاسید هغه به هم پکې تقریر کو چې دا خلک ټول مسلمانان کم. هر یو به خپل دین پیش کو. شاه جهان پور دا هغې علاقې نوم و په هندوستان کې، شاه جهان پور د بادشاه مشهور شاه جهان بادشاه دی کې خپل آبادي کړې وه نو د هغه په نوم باندې دا کلي مشهور و. کال کې به دا یو مذهبي میله وه دا به لګېده او د هر مذهب خاوند ته به اجازت و چې ته خپل مذهب ښه برابر برپور انداز سره په دلیل بیان کا، پته ولګي چې چا مذهب مضبوط دی. او دنیا خلق براتل چې کم به علمي شوق او ذوق والا خلق و هغې براتل هلکه راځه نن د هر مذهب مولا خپل تقریر کوي، ګورو کم په حقه دی، ګورو چې کم مولا ښه تقریر کوي. نو هر یو میله په کال کې به لګېده، نو یو ورځ دا میله چې کله لګېده هغې نه مخکې به د هر مذهب خاوندانو میټینګ کوو چې مونږ کم علم والا سړی پیش کو، دلیل هم هغه مضبوط وردي او فصاحت یې مو چې خلک د هغه خبره خوښ هم کړي. مسلمانانو میټینګ وکړه چې دی له څوک راوغواړو نو د مولانا قاسم نانوتوي باندې ګوته کېښوده چې دی ډېر لوی عالم هم دی، د سره دلیل هم مضبوط شته او دی د قرآن او د حدیث د زمانې لوی سړی شخصیت دی او ژبې فصاحت هم شته، خلک هم پویولی شو. نو یو هلکه مولانا قاسم صاحب ته وایو که غاړه یې کېښوده مونږ به تقریر له هغه راولو. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې وفد لاړ، وی صاحب دقسې تا ته پته ده شاه جهانپور کې هغه میلې روز را روانه ده او هر مذهب والا خپل مضبوط مولا راولي، مناظره نه بحث نه کوي، نه چې ګنې بحث کوي، خو هر مولا خپل تقریر وکړي او د خپل مذهب دلایل پیش کړي چې زما مذهب حق دی او خلکو ته دعوت ورکړي چې ما ته راشئ. نو مونږ صاحب زمونږ ستا خوښه ده چې ته راشئ. مولانا قاسم صاحب وایي چې تاسو چې په ما کوم ګمان کوئ ګوره زه هغسې مولا نه یم، خو کمزورې سړی یم، حالانکه د زمانې لوی شیخ الحدیث، د زمانې لوی عالم
او لوی متقی خدا جزیده پکې ګورې تاسو په ما تیرو دی دغسې نیمه نه صاحبه زمونږ د ټولو علماو دا خوښه ده ډېره ښه چې ستاسو خوښه ده را بشم تقریر به وکړم بیان به وکړم خو ګورې هغسې نیم کله دی پروګرام چې په پلان کې ورځ دی ډېره ښه ده زه به یو ورځ مخکې ستاسو د کلي علاقې شاهجهانپور ته راشم یو ورځ مخکې دمه بشم او سار له به لاړ شو علما خوشحاله شو چې انشاءالله دې ځل به زمونږ مسلمان ګټه کوي که خیر انشاءالله او دې ځل به د اسلام دعوت ډېر مضبوطو چلیږي ولې مولانا قاسم غوندې شخصیت مونږ ته غاړه کېښوده هغه خو د هغه مقابله خو هندوان نشي کولی هغه سره به هندوان چې کله په مناظره شو چېته هندو ته مناظره نه وه ګټلې چېته یهودي په مقابله کې د ده نه ګټه نه وه کړې خو ډېر لوی شخصیت دی ډېر لوی عالم دی علامه د زمانې دی او فصاحت هم خشته تقریر مزیدار مسلمانان خوشحاله دي یو ورځ مخکې به راځم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کله د خپل علاقې نه نانو ته نه روانېږي شاهجهانپور ته نو خو د ریل ګاډي سفر دی ریل ګاډي کې به راځي نو مرګري په ټیشن ورته په انتظار ولاړ دي چې نن به مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راځي او لوی استقبال دی او لوی جلوس جلسه جوړه ده او دې سره د یو عالم یو حیثیت هم لږ اوچت شي چې په هندوانو به زمونږ روب نورم قایم شي په سیکانو او په عیسایانو او په یهودیانو ټولو به زمونږ روب کینی چې هو دا خو دومره لوی مولا دی چې دا دومره خلک دله ټیشن ته استقبال له لاړل او په لوی جلوس او جلسه کې راولي لکه هغې مقصد هم دا دی چې موږ د خپل مولا دا پوزیشن په دې جلسه او په دې مظاهره نور موچت کو اوس مولانا قاسم نانوتوي دا بزرګان د الهام خاوندانی د کشف خاوندانی د دې په زړه کې یو نور پروت دی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله وی د مسلمان چې بیا سوچه مسلمانی د هغه د هوښیارتوب نه ګورې ځان ساته دله خدای یو پویه ورکړي دی چې ریل ګاډي ته وخته لکه دقه